پټه دوسیه دا چې دومره په خندا ده کیه پټوي یو شی بلا ده کیه ځان به په خبر کو د هغه څلورو رزیلانو سره پام کوه صاحبه رزیلان کوڅه ډبې سپیان دي سپیان سپیان دغه پټه دوسیه خو پخواله کرار صاحبه نن سبا دیوالونه لا غوږونه لري دروازې نه لري و په دې غیر قانوني اسنادو ستاسو د تیلو پر مځکه د چانځای د جوړولو غوره نظر او د میلیونو میلیاردو پیسو د ګټلو غوره پلان باید د هغو تر غوږو پورې ونه رسېږي صاحبه راورسېدل که یو وارې ور ورسېدی نو هغه خو به دا دوسیه یوسي او هغلې ته به وروړي هغه د درې ګزي فقیران خو به زموږ د کمپنۍ 50% شریکان سي تاسو په پټه زموږ خبرې اورېدلې موږ چپ سئ په دا بدرنګو مخانو ایسته سئ کبیره غیر قانونی اسناد کبیره کنیه راکلیپه ورندار جانیته ورسیزی تاسو خو بیخي هوښیاران یاست ډېر شالوکانو و ډېر ښه د چڼځای غیر قانوني اسناد خو مو جوړ کړي اوس که د هغه د پیلولو دپاره یو د 2500 میلیونو پانګوال پیدا کړو نو تاسې زموږ د کمپنۍ 50% شریکان 50% یو ګړی که مو پانګوال پیدا هم کړي نو تاسو به هغه څنګه راضي کوئ خدای مې مصروف بلرو منو ته دیلو سیالي مول په پتا دیل و ویالي ډېر هوښیار یاست زما غېږې ته راسئ راسه مانوه راسه مانوه چې زه دې په غېږ کې ونیسم مور په تا نه ویالي زه دونه بې ادبه نه یم زه ښه سړی یم زه څوک په غېږ کې نه نیسم زغته ونیول